درنو لیدونکو السلام علیکم. طالبان په څو ډلو ویشل شوي. طالب ډله په لویه کې په دوه ډلو ویشل شوې ده. یوه ډله یې د ملا برادر په مشرۍ خپلواک افغاني او داسې سیاست کول غواړي چې هم افغانانو او هم نړۍ ته د منلو وړ وي. بله ډله چې د خلیل حقاني په مشرۍ هر څه د ګاونډي په خوښه کوي. دوی نه غواړي چې واکمني ټولګډونه وي، نه د نړۍ او هند سره اړیکې غواړي. دا ډله د ګاونډي ولسي ګټو ته په هر څه کې لومړیتوب ورکوي او هر کار د ګاونډي د سارګري څانګې په خوښه او مشوره کوي. اوس ارګ د کابل امنیت د ولسي امنیت څانګه او نورې مهمې څانګې هم دي ډلې په زور نیولې دي. ویل کېږي چې څو ورځې وړاندې ملا برادر د نورو طالبانو په مشوره یو ټولګډونه کابینه جوړه کړې وه او ویلې چې په دې سره به موږ هم افغانانو مني او هم به مو ټوله نړۍ په رسمیت وپېژني. خو د کابینې هغه نوملړ خلیل حقاني شکولی او وروسته یې ارګ کې یو پر بل ډزې کړي دي چې ویل کېږي په دې ډزو کې ملا برادر ټپي شوی هم دی. وروسته چې د ګاونډي سارګري څانګې مشر افغانستان ته راغی نو هغه د خلیل حقاني دا کار وستایه او هغه د ځان سره بل نوملړ راوړی و چې په هغه کې ملا برادر د مشرۍ نه لرې شوی و. دا د همدې کابینې نوملړ دی چې ذبیح الله مجاهد د رسنیو سره ګډ شریک کړ. اوس ویل کېږي چې تازه د دې دواړو ډلو جنجال د کابل په هوایي ډګر هم رامنځته شوی دی. د ملا برادر ډله غواړي دا هوایي ډګر بیرته کارنده کړي، خو ګاونډی یې بډوالي کوي او وایي د دې پر ځای د افغانان د ګاونډي هیواد له پلازمینې او یا بل هوایي ډګر یا الوتغالي څخه کار واخلي او کوښښ دې کوي چې دا ډګر ټول په خپلو لاسونو کې واخلي او یو پوځي بڼه ورکړي. د دې کار سره حقانیانو خوښي ښودلې ده چې له کبله یې ډېر جنجالونه رامنځته شوي دي. اوس داسې ښکاري چې ګاونډی به د خپلو ګوډاګیانو په مرسته به لومړی طالبان خپل منځ کې سره واچوي او بیا به کوښښ وکړي چې کورنیو جګړو ته لاره هواره کړي او په دې توګه به یو ځل بیا افغانستان په ناڅرګنده جګړه کې د تل لپاره ښکیل پاتې کړي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي. که مو دغه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.